السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د تجوید سره د لحن ذکر کولو ضرورت څه ده او د دې دلته څه موقع ده؟ دی وایي موږ تجوید وایو او تجوید او لحن د تجوید ضد ده، نو دی ولې راوړی دلته؟ خبره پوه شوې؟ موږ تجوید زده کوو، د تجوید ضد شی ولې راوړی دی؟ سوال هم واغسته. موږ څه وایو؟ تجوید. او موږ وایو چې لحن د تجوید ضد ده، نو چې ضد ده نو موږ خو ضد ته نه یو راغلي، موږ تجوید زده کولو ته. دا ولې دلته بیانوي؟ د دې دلته څه موقع وه، څه ځای وه دلته، ولې، څه دپاره، څه ګټه یې ده، څه فایده یې ده چې تجوید په درس کې د تجوید ضد شی پکې راوسته؟ دی وایي چې دا ځکه چې دا یوه عامه قاعده ده، تعرف الاشیاء بازدادها. هر شی د هغې په ضد باندې ښه پیژندل کېږي. کله چې ته په دې پوه شې سین په ځای باندې سواد ووایم، سواد په ځای باندې سین ووایم، نو دا غلطیږي، نو ته مجبوریږي چې تجوید څه شی کې. دا یې غلطه طریقه ده، نو ته به دې صحیح پسې ګرځې که نه به ګرځې. تبدیل د حرکاتو باندې غلطي رامنځته کېږي، نو ته به تبدیل د حرکاتو نه ځان ساتې که نه ساتې. حرف د کموالي او زیاتوالي باندې معنا خرابېږي، نو ته به دا کوشش نه کوې چې حرف کموالی او زیاتوالی را نشي. نو هغه قواعد به چېرته زده کېږي؟ په تجوید کې زده کېږي. نو دی درته ځکه راوصل چې ته د اول د لحن په معنا او په مفهوم باندې ځان پوه کړي، تر څو تا ته د تجوید اهمیت معلوم شي. نو که زه دا کار ونه کړم نو دغه غلطیانې به زما په تلاوت کې هم راځي. مطلب وای د دې دا ده که چېرته یو شي سره د هغه ضد هم بیان شي، نو په دې صورت کې به د هغه شي حقیقت په ښه شان سره واضحه کړی شي. نو دې سره د تجوید حقیقت پوره په ذهن کې راځي. نو تجوید څومره ضروري ده چې زموږ تلاوتونه درست کوي او د تلاوت درستوالی په صورت کې زموږ عبادت درستیږي او زموږ عبادت د لویو فسادونو څخه مخنیوی کېږي چې هغه حرام واقع کېدل دی او د حرامو په وقوع سره مونځ فاسدېږي. او که چېرې د تجوید دغه قواعد زده شي او په قرآن کې عملي شي، زموږ تلاوت به د فساد نه څه شی وي؟ پاک وي، او د حرامو نه به پاک وي، معنا به درسته وي او عبادت به صحیح وي انشاءالله. صحیح شو؟ د دې مسایلو بیانول او د دې په بحث په آخر کې د تتمې په طور باندې لحن سره متعلق څه بیان کول هم ضروری دي. دا خو تاسو پاس لوستي دي چې د لحن دوه قسمونه دي، لحن جلی او لحن خفي، او دا مو هم لوستي دي چې مخارج او صفات لازمه، حرکت او سکون، او د حرف کمی او زیاتی غلطی کولو اطلاق کېږي. په دې باندې خو د لحن جلی اطلاق کېږي او د صفات عارضه باندې د لحن خفي اطلاق کېږي. اوس دلته د مثال په طور باندې یو څو غلطیانې ذکر کېږي او دا خبره تاسو ته پوهولی کېږي. یو څو غلطیانو په ذکرولو سره ستاسو ذهن ته دا خبره اچول کېږي چې تجوید پرېښودل یا په بله اصطلاح د لحن ارتکاب، د لحن مرتکب کېدل، لحن کې واقع کېدل سره معنا کې کوم شان تبدیلی رامنځته کېږي. او دې لپاره چې ستاسو په ذهنونو کې د قرآن مجید د تجوید سره د لوستل او د لحن یعنې د غلط لوستلو د بچ کېدو اهمیت درته ښه څنګه شي ځای ونیسي. یو څو مثالونه ذکر کوي، هغې معنا درته ښیي چې دغسې معناګانې رامنځته کېږي. نو باید تاسو د لحن نه ځان وساتئ، د لحن د ارتکاب نه ځان وساتئ او د تجوید قواعدو ته مخه وکړئ. اول د یو حرف په ځای بل حرف ویل، لکه علیم په ځای علیم ویل، یا د علیم په ځای علیم لوستل. نو دې سره اگر چې د لفظ په لحاظ سره خو صرف دومره تبدیلي وشي چې عین په حمزه باندې بدله شوه، او دا چندانې سه غټه غلطیم خلکو ته نه ښکاره کېږي، خو چې معنا ته وکتل شي نو ډېره غټه غلطي ده. ځکه چې د علیم معنا ده لوی عالم او ښه پوهېدونکی، او دا د الله تعالی صفت ده. صحیح شو؟
والله بكل شيء علیم. او د علیم معنا دا دردناک، تکلیف، او دا د عذاب یو صفت ده. کته عذاب علیم او قالت مثلا والله على علیم څنګه شو آیت بكل شيء علیم. اوس بكل شيء علیم وګوره او بكل شيء علیم وګوره، نو څومره لوی خطرناک معنا براوزی. د الله تعالی صفت به جنو د عذاب صفت سره څنګه شي بدل شي. نو دا وړه خبره نه ده، ګوره دې ته متوجه کېدل پکار دي. دا د تبدیل حرف یو مثال ده، د حرف د کموالي او د زیاتوالي مثال. ضرب لكم چې په ځای ضرب لكم، جعل له په ځای جعل له، یا اول کې یو حرف زیاتول دي او په دوهم کې یو حرف کمول دي. په مخکینی صورت کې به په ځای د واحد تثنیه شي، ضرب ضربا، ضرب واحد او ضرب تثنیه ده. جعل له په دوهم صورت کې به تثنیه د واحد صيغه جوړه شي، جعل له، نو جعل له نو تثنیه به چېرته بدله شي؟ واحد ته به بدله شي. نو دا هم معنا کې تغییر کوي که نه کوي؟ د یو معنا او د دو معنا سره فرق کوي که نه؟ ته زه وایه زه درځم او وایه موږ درځو، نو فرق کوي که نه کوي؟ دغسې. دریم د حرف سکون سره بدلول، حرکت په سکون سره بدلول. لکه انشأها په ځای باندې انشأها وویل شي، دې سره اگر چې ظاهر خو صرف دومره تبدیلی ښکاري چې صرف سکون په ځای باندې حرکت ویل شو یا حرکت په ځای باندې سکون ویل شو، لیکن لفظ به دومره زیات متاثر شي چې کلمه به محمله جوړه شي. کلمه محمله یعنی بې معنا کلمه به ترې جوړه شي، هیڅ معنا او مفهوم به بیا نه لري. همدغه شان سکون په حرکت سره بدلول، خلقنا په ځای کې خلقنا وویل شي، نو دې سره اگر چې د لفظ په لحاظ سره هم دومره غټه تغییر نه ښکاري، لیکن معنا په لحاظ سره خلقنا په سکون د قاب سره په نا د فاعل ضمیر ده، او معنا ده چې من پیدا کړی، خلقنا من پیدا کړی. او خلقنا په فتحې د قاف کې نا مفعول ضمیر یعنی فاعل ضمیر مستتر ده، معنا به دا چې هغه من پیدا کړ، هغه من پیدا کړ. او یعنی دلته معنا کې هم څه راځي؟ تغییر راځي. یوازې د حرکت په سکون سره بدلول او سکون په حرکت سره بدلول. پنځمه خبره د حرکات د تبدیلی خبره ده چې دلته د انعمت په ځای انعمت ویل، د سره هم هغه شان غلطي راځي څنګه چې په نورو کې راغلی و، چې دلته انعمت د فتحې په صورت کې خو فاعل حق تعالی دی. انعمت ځکه تا لاسونه الله ته نیولي او دعا کوي، صراط الذین انعمت علیهم، الله ته وایي چې دغه خلکو لاره وښیه چې تا ور باندې انعام کړی ده، الله ته دا موضوع راجع ده. او که چېرته انعمتو شو نو دلته به خبره چاته لاړ شي؟ متکلم ته به لاړ شي. لاسونه د الله ته نیولي دي او ښیې پکې خپل ځان چې د هغه خلکو لاره وښیه چې ما پې انعام کړی ده، نو لاس د هغې ته نیولی. نو دا د هغه غلطیانې دي که په دغه سره که دا عقیدتن وویل شي، د حتی د کفر خبره ته خبر ویل، خو دلته چون نو ناپوهي د وجې نه ویلی کېږي، نو د کفر خبره خو نه ده، البته منظور باندې څه کېږي؟ فاسدېږي. شپږم وایي چې د صورت والصافات دویمې رکو د ختمېدو ته نږدې یو لفظ دی منذرین، د ذال د فتحې سره. د دې نه مراد کافر دي، څوک چې انبیا علیهم السلام د خدای د عذاب نه ویرولي وو، لیکن که چېرته د ذال کسرې سره منذرین وویل شي نو بالکل معنا به څنګه شي؟ ورانه به شي. ولې چې په دې صورت کې به د معنا ویرونکې مراد ترې راشي. منذر او منذر یوازې په زیر سره که نه، منذرین دلته کفار ته خبره کوي، او منذرین خو پیغمبران دي، یرونکي څوک دي؟ دومره غټ او دا دومره غټ معنوي غلطي دي چې د وجې نه راځي؟ یوازې د یو د حرکت د وجې نه، دومره پټی شی ده. خو بسته کلمه چې دی نو په بل مخ باندې رااړئ، نو دې ته په وړه سترګه باندې نه دي کتل پکار.
نو العیاذ بالله دا قسم غلطیان چې د نسبت د الله نه بنده ته کیږي او د بنده نه الله ته کیږي، کافر نه پیغمبر ته کیږي، پیغمبر نه کافر ته کیږي، دا ورڅ غلطیان نه دي. او بیا یو څوک د لګیا شي چې موږ ځان ته دلیل تراشلو د پاره وایي چې موږ خو عجم یو، نو دا خو کیږي. نو عجم یو، نو خلکو ته به کنزل کوي. ها دا خو دا معنا شو نو چې عجم یو، نو څه په خوله راځي نو وایو به در سره څوک مني نه مني. نو چې عجم یې نو ځان درست کا، ځان جوړ کا، قواعد ورته مقرر شوي دي، د هغه قواعدو موافق قرآن ووایه، نو عربونه به هم ښایسته ووایه. نو چې په پټو سترګو په خولې درځي نو سړی مثلا دلته لګیا شي، یو څه وایي زه پښتون یم، او پارسیان ته لګیا چې کنځل ورته کوي، وایي زه پښتون یم، نو خیر برداشت کوی، نو هغه برداشت کوي در سره، ځکه په پارسي نه پوهېږو، نو کنځل به کوي راته. دغه شی ده. نو دا د کنځلو مترادف چې ته د کفارو هغه راواخلې انبیاو ته نسبت کړي، د انبیاو نسبت واخلې کفارو ته کړي، د بنده نسبت الله ته شي، انعام ته کې هم دغه شی کېږي، او د الله نسبت بنده ته کېږي. نو دا هغه شان دي چې دا ډېر مشکلات پیدا کوي. دلته مقصود دلته د کفارو انجام بیانول دي. دا خو مثالونه شو. لحن جلی پاتې شو، لحن خفي. نو دا د لحن جلی مثالونه و چې دومره خطرناکه غلطیانې دي، غټې غلطیانې دي. نو لحن خفي معنا خو نه بدلیږي او نه لفظ زیات متاثره کیږي، صرف د حروف حسن او د هغې ښایست چې نو څه کیږي فوت کیږي. همدا شان که چېرته را مفتوحه یا مضمومه باریک ولوستل شي، یا اخفا غنه زمانی او فرعي وغیره ادا نه کړی شي، نو حرکات مجهول ولوستل شي، نو په دې صورت کې به معنا خو نه بدلیږي، البته د حروف هغه حسن او زینت چې څه کیږي متاثره کیږي. د قرآن کریم هغه ډول او سنگار چې دا نو هغه څه کیږي هغه متاثره کیږي. ځکه دا تجویدي قواعد چې دي د علم التجوید د قرآن د پاره زیور مثال لري. کالی زیور پیژنئ؟ کالی چې ورته وایي لکه نن سبا میک اپ به ورته ووایو، صحیح شو که نه؟ دا ساده اصطلاح چې تاسو باندې ښه پوه شئ. کالی د زنانهو ښایست ده، نو قرآن د تجوید ته حلیة القرآن ویل شوي دي. دا په جزري کې بیا راځي، یو شعر کې دا راځي چې حلیة القرآن د قرآن کریم زیور ده. دا قرآن زیور سره څه کېږي؟ ښکلا رامنځته کېږي. دلته هم د قرآن کریم د دغه قواعدو په عملي کولو سره قرآن کریم کې ښکلا رامنځته کېږي. د دې نه بچ کېدل هم ضروري دي چې د قرآن کریم ښکلا باید د منځه لاړ نه شي. او د تجوید کامله درجه هم دا ده چې د لحن جلی په شان د لحن خفي نه هم ځان وساتل شي، د مخارجو او صفات لازمه په شان د صفات عارضه هم اهتمام وشي. ځکه مخارجو د صفاتو د ترک په صورت کې لحن جلی واقع کیږي، او د صفات عارضه او ترک په صورت کې بیا لحن خفي واردېږي. نو د هغې هم په اسانۍ سره زړه ورته مخه کوي چې دا لحن جلي نه مې ځان بچ که. نو لحن جلي نه تاسو دپاره د لحن جلي خو فرض ده ټولو دپاره، ځکه قرات پې خرابېږي. خو څوک چې علم التجوید کوي او د علم التجوید په حلقاتو کې کیني، هغې دپاره د لحن خفي نه ځان ساتل هم فرض ده. په دې خبره ورسېدلې؟ ځکه تاسو د نور دپاره الګو جوړېږئ. که ته پکې تساهل نه کار واخلې، ته د قرآن کریم حسن او زینت ادا نه کړې، نو بل چړي نه څه تمه کېدلی شي؟ کېدی شي تمه؟ نشي کېدلی. نو د دې وجې نه دا هم انتهایي ضروري دي. نو ځکه د علم التجوید ترڅنګ په آخره کې د تجوید ضد هم وجه همدا وه، واقع همدا وه چې تر څو تاسو د تجوید په اهمیت باندې پوه شئ چې معنا بدلیږي. نو چې معنا یو شي باندې بدلیږي، نو ټوله خواري د سړي څه کېږي؟ ضایع کېږي. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو ژبه د قرآن کریم په صحیح او درست ویلو باندې روانه کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.